سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. که تر اوسه مو پښتو آل نیوز چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سبسکرایب کړئ او تازه او نیو پېښو نه ځان خبر کړئ. ترکیې کې 7 درجې سخته زلزله ودانۍ نړېدلې او لسګونه کسان مړه او ژوبل دي. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 13مه نیټه د ترکیې په لویدیځ ازمیر ایالت کې یو سختې زلزلې مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. د ترکیې د طبیعي پیښو او بیړنۍ ادارې مدیریت په وینا د زلزلې شدت 6.6 درجې و چې له کبله یې شاوخوا 20 ودانۍ نړېدلې او د لومړیو معلوماتو له مخې 4 کسان مړه او 120 نور ټپیان شوي دي. امریکایي ځمکپوهانو ویلي چې د ترکیې ازمیر ایالت 7 درجې سختې زلزلې وهلې دي، په داسې حال کې چې ترکیې د زلزلې شدت 6.6 درجې ښودلې ده. د ترکیې چارواکو په وینا نن ماښام د ترکیې لویدیځ ایالت ازمیر درنې زلزلې وهلې او مرکز یې د ایجې بهر د صفري حصار ښار جزیره وه چې د دغه جزیرې څخه 17 کیلومتره لرې او جوړول یې 16.450 کیلومتره ښوول شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي د ازمیر له زلزلې وروسته د نورو مرستو سربیره 2 چورلکې هم په کار ګمارل شوي ترڅو د لټون او ژغورنې په عملیات کې برخه واخلي. په دې لړ کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو خلکو سره د ټویټر له لارې خواخوږي ښودلې او د ازمیر ایالت مشر سره د ټلیفون له لارې غږېدلی دی. هغه وایي موږ د ټولو هغو کورنیو سره چې د زلزلې له امله زیانمن شوي ولاړ یو. په دې لړ کې ټول اړوند ادارې او وزارتونه د کار په موخه ځای ته رسېدلي دي. د دې سربیره د یونان چارواکي هم ویلي چې زلزله د یونان په سموس بندر کې احساس شوی دی چې له کبله یې ځینې ودانۍ اغېزمنې شوي دي. باید وویل چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ترکیې په ختیځ ایلاسک ولایت کې د سختې زلزلې له کبله 13 کسان مړه او له 1400 زیات ټپیان شوي دي. دا و د نننۍ راپور. د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ.